د کونړ سیند د کونړ سیند د آمو سیند څخه وروسته د اوبو له مخې د هېواد دویم لوی سیند دی. دا سیند د یو شمېر وړو سیندونو مجموعه ده. د بلې خوا په تاریخي اسنادو کې هم د کونړ سیند ډېر لوړ مقام لري، دومره لوړ مقام چې حتی د کونړ سیمه یې تر شعاع لاندې راوستلې. نو بهتره ده چې د موجود نور سیندونه د کونړ سیند په وجود کې مطالعه شي. په تاریخي اسنادو کې هم دغه سیند د راسا په نامه مسمى شوی دی. د آریانا په تاریخي اسنادو کې د کونړ سیند د تاریخي پیښو مهمې څرګندونې شوي دي چې د هندوکش لمنو او بیا د ښکته رودخانو غاړو ته د آریانا د قبیلو د مهاجرتونو پیښې او بیا د کونړ د سیند په غاړو او ورشوګانو کې د هغوی د ځینو کورنیو میشته کېدل د کونړ د سیند نامتووالی ښایي او همدا ثابتوي. د کونړ سیند زموږ د هېواد د لرغوني تاریخ سره نښلېدونکې رابطه لري او د تل لپاره به دا اهمیت وساتلی شي او زموږ د ولسونو په ملي، فرهنګي او اقتصادي منابعو کې به د یوې شتمنې پانګې په توګه پاتې شي. د کونړ سیند د کوچني پامیر څخه راپیلېږي، یعنې دغه سیند د 4000 مترو جګوالي څخه د شرقي هندوکش له بیخه د بروغیل له کوتله چې د واخان او یارکند یعنې یارقند وادۍ سره نښلوي سرچینه اخلي. کله چې د چترال یعنې د پامیر د ختیځې ډډې څخه راتېر شي د ارنوي په برخه کې د افغانستان موهومي کرښې ته راننوځي او د کونړ په وادۍ کې د شمال نه جنوب ته مست او سرشاره روان دی. د وادۍ په اوږدو کې د پامیر د لوړو سطحو څخه نور ډېر معاونین ورسره یوځای کېږي. د کونړ سیند عمده معاونین لنډی سیند چې د باشکل د رود په نامه هم یاد شوی او بیا د پیج سیند چې د وایګل رود او د پارون رود څخه تشکیل شوی دی او هم د نورستان رودونه چې وروسته د کونړ ولایت په مرکز چغسرای په ښار کې د دواړو درو سیندونو مجموعه چې د پیج درې او اسمار درې سیندونو یعنې لوی سیند او پیج سیند سره یوځای کیږي
او وروسته په جلال آباد کې د کابل له سیند سره یوځای کیږي. د کابل د سیند سره د یوځای کېدو نه مخکې 70 میله اوږدوالی لري. د افغانستان په جغرافیه کې د کابل د سیند د معاونینو په نوم یاد شوی. لامل دا نه دی چې د کونړ سیند کوچنی دی، بلکې دا چې تر اوسه د کونړ سیند برعکس د کابل د سیند د کمو اوبو څخه ډیر استفاده شوې. 3 مهم بندونه یعنی ماهیپر، سروبي، نغلو او ډرونټې بندونه د کابل سیند د پاسه جوړ شوي او هم د جلال آباد کانال د دغه سیند د پاسه جوړ دی. یاد سیند د کابل له سیند سره تر یوځای کېدو وروسته د ننګرهار په ولایت کې جریان مومي او د کامې، کوشتې، لالپورې او نورو سیمو څخه تیریږي او بالاخره پښتونستان ته ننوځي چې هلته هم د دې سیند په غاړه د پښتنو قومونه میشت دي او بیا د اواسین له سیند سره یوځای کیږي. لکه څنګه چې په مترقي هیوادونو کې د یو سیند د اوبو، برېښنا او ترانسپورت څخه ګټه اخیستل کیږي، د کونړ له سیند څخه دومره ډېرو اوبو په درلودو سره هیڅ استفاده نه ده شوې. د کونړ له سیند څخه همدارنګه د برېښنا په هکله یو څه برېښنا ورکړي چې هغه هم بسنه نه کوي. د برېښنا د تولید په اړه باید وویل شي چې د کونړ سیند او د هغه مرستیالان د برېښنا د تولید له مخې په هېواد کې لا څه چې په نړۍ کې وتلی مقام لري. دا یو په دې دلیل چې ډېرې اوبه لري او بل دا چې دغه چغسرای نه پورته په دواړو درو کې مخ په زوړي وهیږي، نو ځای پر ځای به ډېر کم لګښت د برېښنا قوي فابریکې جوړېدلی شي. که چیرې په یاد سیند د برېښنا قوي بندونه جوړ شي نو ابتدایي سروې له مخې 1300 میګاواټه برق ترې لاسته راځي چې دا ټول افغانستان له ضرورت څخه زیاتېږي او کابل ته هم د 300 کیلومتره په واټن انتقالېدای شي. او هم که چیرې دغه ذکر شوې پروژه تطبیق شي نو د کونړ او ننګرهار ولایتونو د ښېرازۍ سبب بشي او همدارنګه شاړې ځمکې به خړوبې او هم به د ګمبیرې پراخه دښته په یو سمسوره ښکلي او له منظرو ډک ښار بدل شي.